شروع کوو او په دې مبارکه میاشت کې یو څو ورځې پاتې شو ایام معدودات د شمار ورځې او د شمار په ورځو کې د شمار ورځې پاتې شوي او دې دوره کې د الله په توفیق سره 14 ورځې پاتې دي ځکه چې یو کم 13 خو پکې نه حسابېږي او خو هسې ختم نو داسې نه چې دا زور کم شي بلکې پکار ده چې زور ډېر شي طاقت ډېرول پکار دي تاسو خیال کړی دا اسونو دا مقابله هم کتلي هغه اسونه چې ځغلي اخره کې څه چلو کې دي پټې ته چې رانږدې شي ټول زور ورکړي هسې که دې پټې ته رانږدې کېدی او ټول پرېوتی کار خراب شو نور ځنه مخکې کېږي به او ځکه هوښیار اس په هغوی کې چې ویني اکثر شاته را رواني دقه په دې اخره کې ټول نه مخکې کېږي ته پته ولګي چې اخري یعنې لین هغه چې هغې نه بعد بیا فیصله کېږي د ګټلو او د بیللو دا نه چې سړی اخرې ته نږدې کېږي او ده نه یو مرزوپن ته جوړ شي ته به حساب به کړي بس داسې که نه زه بلکل سړی چې په اول نظر کې ویني سړی چې بېهوشه دی ګوره که څه چې اوبه پرې ور واچو که څنګه نو ارمانونه به کوئ بیا به دا وخت نه وي دا په مخه ژوند کې نه راځي دې ته به اوس خو دا موږ ته پته نه چې اخره پورې به رسو که نه خو که بل په ورځ ورسېږو دې ته بیا 11 میاشتې انتظار کوي 11 میاشتې بعد بیا که راغلي بالفرض او ته وي او زه وم نو بیا بله خبره چې را بدن به ګوره زموږ داسې وي که نه د ناستې لایق به وي که نه نو بیا داسې فارغه وخت به وي که نه نو بیا تاسو به دلته یې او که نه او بیا زه به دلته یم او که نه او ټول نه غټه خبره دې دنیا کې به یو او که نه نو که د چا نه کوتاهي شوي بیا هم هغه کوتاهي خپله پوره کولی شي او که څوک موږ سره ملګری کېږي او که نه دا یو کښتۍ ده لکه د نوح علیه السلام هغه کښتۍ روانه ده څوک چې ورته ختلی دی هغه کامیاب ځکه چې دا د قرآن او د حدیث کښتۍ ده نو دې ته ختو سره موږ کامیابېږو کښتۍ نه کښتۍ خو الله کامیابه کړې ده خو صرف څه وشي موږ ورسره لږ داسې مزل وکړو لاړ شو نو کوشش وکئ محنت وکئ او په دې ورځو کې په الله باندې ځان د جهنم نه آزاد کړي عباداتو له زور ورکوي قرآن تلاوتونو له زور ورکوي صدقو له د صدقو ورځې دي غریبانانو له خوراکونه ولګي ملک کې ډېر بد حالات دي او که هغه پاکستان یاد کړو که هغه افغانستان دواړو ملکونو کې غریبي ده او حالات ښه نه دي انشاءالله تاسو ښه خلک یې تاسو ټولو به خرچې لېږلي غریبانانو او یتیمانانو خو هسې بیا هم نیکانو خلکو ته هم خلک یې رایادوي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین الله وایي رایادوئ یې د دوی له فایده ورکوي معنی دا چې دا کوم کار چې تاسو کړی دی نو لږ زور ولا نور ورکړي نور یې وکوي نو دا د نیکیانو د ګټلو موسم دی او د مقابلو موسم دی دا د خوبونو او د دمې او د سکون نه دی بل زما ملګري ته دا ووایي ما دا میاش الله دې دمې له نه دی پیدا کړې ځکه پکې دمه نه کېږي نه کېږي پکې دمه یو څو ګنټې خوب یو هغه هم ګډوډ سړي ته پکې خوب صحیح نه ورسي او بیا به ویښ نو دا میاش الله دې له نه دی پیدا کړې دمې ګوره ته چې مکې ته لاړ شي یا مدینې ته دمه به کېږي دغه ځای د عباداتو دی د خوبونو نه دی هلته چاله خوب نه ورځي ته چې کټ کې سملي او رایدېږي درته چېرې دا خو اوس د ماښام بانګ به وایي یو بس بیا به راپاسي نو چې ماسخوتن وده شي یره ګیرې سره به وده شي چې یاره د سهار د لمونځ رانه پاتې نه شي او حرم ته ځم منظر هغه ځای د عباداتو دپاره داسې دی دا شان دا روژه ده دا د خوبونو د مزدورو نه ده دومره څه پکې وکړه چې ګزاره روانې بیا زموږ سره 11 میاشتې د دنیا د دې خړاوو او د دې منډو دپاره پرتې دي 11 میاشتې پای کې چې بیا څه کې کوه خو دا لږې ورځې او کېدای شي اخرنۍ ورځې شي نو دا په جوش او جذبې سره تېرې کړي او د مقابلې یعنی د جنت او د جهنم دلته مقابله روانه څوک به جنت ګټي څوک به جهنم ګټي چې دغې کوم وګټئ
او جنت ترلاسه کوي او دا مقابله کومه چې دلته د الله د کتاب د زده کولو چې دا مو ګټئ. بعض ملګري په اوله کې ډېر ګرم ګرم هغه شاته شو، نور د هغوی نه تکړه شو. نو کوشش دا دی او موږ به چې کوم انعامات او شهادات او دغه ورکوو اسناد، نو په هغې کې به خصوصي دې کال له یو څو کسان او کسانو لیست به ډېرې تېر شوي کال لږ کم یو څو کسان به هغه به اولني او ته به خاص انعام، خاص شهاده، شکر و تقدیر د هغوی دپاره چې هغوی موږ سره شریک شوي دي او هغه بیدار وو، هغوی برخه اخیستې ده. او دا کوم چې مړي ناست بس الله دې د هغوی په حال رحم وکړي. او دې کې ما ته فایده نشته، یعنی دا نه چې که تاسو ویښ کښېنئ جوما ته به دا سبق ښه رایاد شي، او که تاسو اوده شئ ما نه هېرېږي. ستاسو په اوده کېدو، ستاسو په کمزوري کېدو ما نه هېرېږي. مه راځئ درس له، سبا له ټول مه راځئ، دا زما نه هېرېږي الحمدلله. که ستاسو دا ووایي چې یاره سبا ټول اتفاق کوو نه ځو چې د ده نه دا قرآن هېر شي، ما نه به دې نه هېرېږي. که هر څه وکئ نقصان ستاسو دی او ګټه ستاسو ده. نو کوشش وکئ، محنت وکئ چې دا ورځ یو څو دا په جوش او جذبې سره د الله په عباداتو کې تېرې کوي. او دا ګورئ د عبادت دا ته فایده ذکر کوم، اگر که یو څو منټه پرې واوړېدو درته فایده ذکر کوم. د الله نه به حیا کې څنګه چې کله یو عبادت د الله دپاره کوې که نه، دا به په روڼ تندي باندې کوې او په خوشحالۍ سره به یې کوې. دا بعض داسې په الله احسان ورړی یو قسم، لکه روجې نیولي که نه، لکه دا روجې تاسو زموږ دپاره نیولې ده، څه دپاره نیولې؟ الله دپاره. چې الله دپاره دې نیولې ده نو بیا په روڼ تندي، په خوشحالۍ او ټکه سړي ته څه وایي دا یو نیم زما ګوره روجه ده ښه، ګینې داسې حال ته سره کوم زما روجه ده، دا مړه جیب کې دا روجه کېده، ته ما نه نیولې چې بار بار ما ته زما روجه ده. الله له دې نیولې ده ښه په روڼ تندي، ښه په جوش او جذبې سره، ښه په خوشحالۍ سره دا عبادات دا سر ته ورسوئ. الله دې موږ له توفیق راکړي.